ها داسې خلک به تاسو هم ډېر لیدلي وي. اکثر خلک وایي چې دا موږ هر ځای کې ګورو چې چېرته ځو او دا هلک راته مخې ته راځي. حالانکې دا بیمارۍ والا خلک ډېر وي، دنیا کې ډېر پیدا شوي دي. اکثر اوس کلي کې که تاسو وګورئ هر کلي کې به 2 یا 3 وي. دې ته موږ ډاون سنډروم وایو. ډاون سنډروم یو داسې بیماري دی چې دا اکثر زموږ د مور چې کوم خېټه کې دننه د بچو پیدا کولو نظام دی، هلته چې کله سیلونه تقسیمیږي که نه نو د دې کې غلطي وشي. لږه غلطي څنګه کېږي درته وایم او د دې وجه هم درته وایم چې د دې وجه څه شی دی او د دې علاج څه شی دی. ورې دې باندې ځان پوه کوئ چې کله د مور خېټه کې بچی جوړېږي که نه، د تصویر کې که تاسو څنګه ښکاري دا سیلونه تقسیموي، کروموسوم دې ته وایي، دا تقسیموي. لکه اول نمبر کې تاسو ګورئ یو پلار نه یو مور نه 2 دي دلته. دویم نمبر کې تاسو وګورئ دلته هم یو پلار نه یو مور نه دلته هم 2 دي. دریم څلورم پنځم شپږم دا ټولو کې که تاسو وګورئ 2 دي. خو که د 21م نمبر ته تاسو راشئ دلته 3 دي. دلته هم پکار وه چې 2 وه، ټیسټ کې موږ ته داسې پته لګېږي. نو دلته څه شی شوي دي؟ 3 شوي دي. چې کله هم دلته 3 شي د 2 په ځای باندې بیا داسې بچی پیدا کېږي. چې داسې بچی پیدا شي هغه دماغي طور باندې او جسماني طور باندې هغه کمزوري وي، نورو خلکو نه د نورو خلکو په شان نه وي. زه دا ووایم دا خلک ډېر معصوم دي. معصوم په دې دي که دنیا کې چېرته مینه او محبت ختمه شوه که نه، صرف کینه او بغض شي که نه، بیا به هم دا داسې خلک وي چې دا به چېرته مینه او محبت پرې نه کړي. ډېر معصوم خلک دي. پکار دی چې دې سره موږ ښه رویه وکړو، ښه ورسره پېښ شو. اوس دلته 3 جوړېږي ولې دا کروموسوم؟ د کوم ځای کې چې د سره دایره دې تاو دی دا ولې جوړېږي؟ پکار دی دلته هم 2 وه، دا 3 جوړېږي ولې؟ د دې ټول چې کوم کار دی هغه عمر سره دی. ځکه موږ ته اسلام هم وایي چې تاسو ودونه زر زر وکړئ، تاسو بچي زر راوړئ. نو که چېرته هم د مور عمر 25 کالونه زیات شو نو هرو 1300 بچو کې به یو بچی بیا پیدا کېږي د ډاون سنډروم دغه شان بچی. که د مور عمر 13 کالونه چېرته زیات شو هرو 1000 بچو کې به بیا یو بچی پیدا کېږي. که د مور عمر چېرته 15 کالونه زیات شو نو هرو 400 کې به یو بچی پیدا کېږي. که د مور عمر 40 کالو پورې وو هرو 100 بچیو کې به یو بچی پیدا کېږي. ولې؟ دا غلطي ولې کېږي تقسیم کې؟ تقسیم کې غلطي ځکه کېږي کله چې د مور عمر زیاتېږي د بچو چې کوم نظام دی دننه بچو چې کوم جوړولو نظام دی خدای پاک ورکړی دی مور ته، نو هغه هم په کمزوري کېدو شي نو هغه د تقسیمولو کې غلطي ترې وشي. د 2 په ځای باندې هلته 3 کاپي کروموسوم ولګوي. د دې د وجې بیا دا ماشوم کېدلی شي. اکثر زنانه چې کومې دي موریانې چې کوم دي هغه چې کله هم 40 نه 50 کالو پورې رسېږي که نه نو دې ته وایي مینوپوز سټیج. دا بیا مونوپوز ته رسېږي. مینوپوز مقصد دا دی چې د بچي کم پیدا کولی صلاحیت دی هغه دې کې کمیږي او اکثر ختمیږي. او ډېرو ښځو کې 40 نه والا تر 45 یا 50 کالو پورې محوري چې کوم بیماري راځي ښځو باندې هغه هم اکثر ختمیږي. نو دا چې کوم د بچو نظام دی دا اکثر 40 نه والا 50 کالو پورې بس بیا ختمیږي. ځکه کمزوري کېږي، ځکه هلته غلطي هم کېږي تقسیمولو کې د دې کروموسوم. دا د دې وجې د اوس امریکې کې، فنلینډ کې، انګلند کې ډېرو ځایونو کې د دې خلکو لپاره سکولونه دي، کلیجونه دي، د دې خپل تنظیمونه دي. دا میټینګونه راغواړي، خپل حق غواړي، خبرې کوي، هغه ټرین کوي چې ته به خبره څنګه کوي، ته به پخلی څنګه کوي، ته به ګرځې څنګه، خلکو سره به ته رابطه څنګه ساتي. نو انفارچونیټلی پاکستان، انډیا، بنګلادیش دې ځایونو کې دا نشته. دې کې موږ ته پکار دی چې موږ دې سره ښه سلوک وکړو او دې سره ډېر خوند کوي چې دې سره کښېني. چېرته به هم دې سره بور نه شي چې دې سره خبرې کوي، هسې به خوند درکوي. نو دا یو معصوم خلک دي. اوس د دې علاج څه کېدلی شي؟ دې کې که چېرته هم د دې زړه سوری وي یا دماغو کې څه مسله وي بله یا هډوکو کې څه مسله وي د هغه علاج کېږي. خو د دې بیمارۍ علاج دنیا کې نشته دی. دا که چېرته هم داسې ماشوم پیدا شو دا ټیکېدلی نه شي. صرف د دې چې کوم زړه یا نور اورګن د دې ډیمیج وي یا خراب وي د هغې دپاره ډاکټرانو سره علاج شته دی. ډاکټران علاج کوي د دې، خو د دې بیمارۍ علاج دنیا کې نشته دی. مهرباني.